السلام علیکم. څنګه ټول مرګري خیر؟ امید کوم ټول بخیر. مرګرو تاسو ته یو خبره کوله چې تاسو ټول به سایکو ارباب په پیژنې. زما ډېر ښه فرند و، هغه نن وفات شو. نو زه ټولو مرګرو ته دا ویل غواړم چې څوک هغې ویډیوګانې شیر کوي لګیا دی، مطلب نه بکار یو انسان چې وفات شي نو نه بکار چې هغې ویډیوګانې یا دا ډېر څه ملګرو. دا د سایکو ارباب یو ملګري کم پیغام چې دی هغه دا وخت تاسو واورېدو، هغه یو پیغام خلکو له ورکو. په هغه پیغام کې دا ویل چې تاسو ټولو ته زه یو ریکویسټ کوم چې د دې کم تصویران او ویډیو چې دي هغه مه شیر کوئ. ډېر زیات کم نیوکې چې دي هغه هم سټارټ دي. که دا وخت تاسو سوشل میډیا وګورئ په هغې خلک وایي چې دا د یو نورو کم پیغلې چې دي د هغو دپاره یو پیغام دی، یو میسج دی چې هغه هم د دې نه عبرت والي چې آیا که سبا له هغه مړه شو بیا د هغې د ویډیو او تصویران په سوشل میډیا چلیږي نو کم عذاب چې دی به ورته په قبر کې میلاویږي. نو وایي تاسو ټولو ته هغه زما یو ریکویسټ دی، دا خلک وایي چې داسې ویډیو او کم دغه چې دی په دې وخت باندې په خپلو زنانو او په جینکو په دې مه جوړوئ، ځکه نن سبا که تاسو وګورئ که نه پلاران او دا هر څه ته خبر دي. پنجابیان خو لا سایډ ټکه پښتنو کې چې کم دی داسې حل شروع دی چې سړی اریان شي چې آیا زموږ په دې پښتنو باندې څه چل شوی دی چې دونه بې شرمه شو چې هغه د ټیک ټاک لارې ته ټول راووته او داسې قسمه ویډیو او داسې قسمه خبرې کوي چې هغه زه دلته تاسو ته ویلی هم نشم چې کم حالات هغو شروع کړي دي. نو ډېر زیات شرمناک او افسوسناک وخت راغلی دی. الله تعالی دې د ټولو عزت وساتي. دا معامله چې کم ده دا بله ورځ نه شروع شوې ده او ډېر زیات کم یو سو بل څه پرې روان دي چې آیا دا خپل ورور داسې چل وکړو یا نور کم ملګري چې هغو داسې چل وکړو. خو تر اوسه پورې کم پولیس چې دي هغه خپل تفتیش کوي، لا پوره خبر مخې ته نه دی راغلی. نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره شریک کړه. انشاءالله بل ویډیو کې ملو. الله حافظ.